ورته کړي. خدای یو مسجد چاته هغه 40 نفر سره ولیدل. صوتي پرېږدم چې موږ ته صوتي خدای صوتي دې پرېږدي قسم د ټول دي در به در ګیلمن و ټول ګیلمن یا په خدای کې دې غلط یو نفر وایي ملا ته ورغی چې مولوي صاحب دې ما اول څوک دی او اخر مې څوک وایم ملا پسې اول دې نه یم اخر دې په اول کې دې په وخت کې اذان کوم په اخر کې جنازه کوم وایم ملا پسې تاسو دې له سره باندې وکړو وایم مولوي صاحب پرون له چا سره جنګ سره تو ستا دې هغه اول دې هغه اخر کړ یو بل ملا ته وایي پنځه چې ملا صاحب جمع راکوئ جمع در کوم خو تر ما مخته به تاسو شوژدې ته ځئ وایي ولې وایي خیکتاګ مې چیرې بل ملا وایي نجلۍ سبق وایي دغې وایي خیکتاګ چیرې وایي ته ورته دا دال ده دا زال ده دا کته څال ملا وایي ډاکټر ته ښځه وروسته هغه یارې پړ مخې کړه دلته یې دوربین بغل کړه دلته بیا شا پکې دلته وایم ملا ورته ډاکټر صاحب ته د دا لږ دوا ورکړه غوږو ته بیا بل وارې راغله دغه د دوی د تاڼي وایي دا خپل شیخ ریلې بیا ډېر مضبوط پرې کړی اتیا شاته باد پرې کړی اتیا وایي کونې ته څوک وکړي چې ورور دې په سرو وینو کښرغړي ته به اجېږه یو بل کلي کې وایي واده و لیوني وایي دا خپل شیخ دی وایي چې لیونی څه کوې وایي واده ده وایي واده خو پردی ده وایي دی خو دې تیار یې یو بل دا لیونی لکه دا بشیر پلار ته وایي ګوره ګلاله باید ګر که دې عادیت کنځاوي کړي وي اولاد تر ښځه دې غونډه یو دغه سړي ته ښځه کوي لکه دا بشیر داسې خدای عجز وکړه وایي د نکاح په شپه یې لکه دې شرمېږي ته وایي سوکا په غوږ کې ورته وایي زه خبر شوی چې ته کوس ورکړې کوچیانو کې وایي واده و بیا ملا نه وشي نکاح وتړي د میړه ورته وایي خپله یې تړو پیمانده مې که دی نه و موږ به ژوند نه کوو ورته وایي دی دله ورته وایي تېر بېر خوښ دې ده دا کېر وایي ښځه ورته وایي تس پس خوښ دې ده دا کوس اتیا بشیر دا کوچنی سره کېنوه دا ډېر ښه چې ته ټر وکړې په ده بیا اړوي او دی پېښه ده وایي یو دغسې هلک وایي له پلار سره پروت پلار